پاکستان قائد اعظم آزاد کرے دے. قائد اعظم غریب خو خبر ہم نو. پاکستان اور ہندوستان خو آزاد کری شیخ الہند دی, مولانا حسین احمد مدنی دی, مفتی کفایت اللہ دی, مولانا ابوالکلام آزاد دے. ہندوستان اور پاکستان خود ہی آزاد کری تھی. بیا انتہا نشتا پا غربت کے کہ کم پا ہندوستان کے دے رشکے چو چلائی نو دشپے پا فٹ پاتو نو دکی گی. نو ما یو نہ تپو سکو چھ تم ادھر کیوں سوتے ہو؟ البت گرمر نہیں ہے, اپنا وطن ہے, گزارا کرتے ہیں. نو زما عزیزانو د یہودو د نصاراو تعلق پریدئی, دوستی پریدئی, مرگرتیا مکوئی. د ڈینمارک د تمام مصنوعاتو قطع تعلق ہو کئی لکه څنګه چې د بیت الله شریف بادشاہ وکړه. اور سے سرکو ته وغورځولو, متیازې پې وکړې. نن د یهودو د دنیا تجارت په پاکستان کې دی. سیون اپ چې وګورئ متیازې پې کوئ, پیپسی چې وګورئ متیازې پې کوئ. د یهودو تمام تجارتی نظام دا د ملک نه ختم کئی. مونږ د لوږې مړه شو, خو د ډینمارک او د یهودو سودا به په پاکستان کې نه خرڅوي. او دا مشرف ته ویم چې خدای ته وګوره, چونچونیا خدای ته وګوره. که دې ملک نه جنات لیشي, دې ملک نه صدر ایوب تلیشي, دې ملک نه بوټو تلیشي, دې ملک نه ضیاءالحق تلیشي, دې ملک نه به تم یو ورځې د تورو خاورو د ډیري لاندې پروت دی.